په یوه تنګه دره کې درې خړ پوځي موټر روان و. په دوی پسې سپېرې دوړې پورته کېدلې. ځای ځای به ودرېدل. بیرته به د ماشین غږ پورته شو. پنډ او په دوړو لړلو ټایرونو به حرکت وکړ. په لوړو ژورو به وختل او د سړک غاړو ته پر سپېرو ډبرو به خړ پوټی پرېوت. ناڅاپه د وړو ماشینګڼو ډزو اڅانګې خورې کړې. موټرې ودرېدلې. دروازې خلاصې شوې. د یوه موټر تر مخ د توغندي ګولۍ ولګېده. دوړې پورته شوې. په غره کې د الله اکبر چیغو زور ونیو او لاندې ویرېدلو تیرو کوکو دره په سر واخیسته. عسکرو د غټو تیږو شاته مورچې ونیولې. له ډبرو سپین سوکي بادېدل او د درې پر سر ډېر پورته یو خړ ټپوس وزرونه غوړولي وو. جګړه په شدت روانه وه. لا پورته پر سړک مرمۍ اورېدې. لا لاندې ماشینګڼو پورته خولې نیولې وې. له میلونو څخه یې اورونه بادېدل. ناڅاپه د هلیکوپترو دروند غږ دره ولړزوله. د غره پر ډډه پرله پسې راکټونه ولګېدل. لویې وړې تیږې بیلې شوې. د تیرو چرو نری شڼاری واورېدل شو. عسکرو منډه کړه. د موټرو دروازې پسې پورې شوې. ټایرونه تاو شول او په لنډ وخت کې خړه دره لا شورماشوره تشه شوه. تر ډېره چوپه چوپتیا وه. وروسته یو کارغه ناره کړه. بیا د وړو تیږو د ښویېدو غږ پورته شو. 10-12 تنه یو په بل پسې لیکه روان وو. ټولو اوږدې ږیرې درلودې. پټکي یې تړلي وو او د ماشینګڼو خولې یې لاندې د سړک خواته اړولې وې. دوی په کوزېدو کې احتیاط کاوه. کله کله به یې په لویو تیږو پسې لاسونه نیول. هر یوه هڅه کوله چې د خپل بدن توازن وساتي. وروسته 2 تنه پورته ودرېدل. نورو ځانونه لاندې سړک ته ورسول. دوی ورخطا وو. شاوخوا یې کتل. یو ټیټ شو. لا خاورو یې توپانچه پورته کړه. بل یوه ماشینګڼه وموندله. دریم هم یوې اوسپنیزې خولۍ ته لاس کړ. دا وخت یوه چیغه کړه. وینه وینه شته؟ ټولو ورته وکتل. څېرې یې ناهیلې وې. سړي لاړې تو کړې. تو لعنت دې وي په دې سرکوزو. بچ شول. د یوه بل شونډې وخوځېدې. دلته پاتې کېدل خطرناک دي. باید لاړ شو. یو دم ډزې شوې. ولاړو کسانو منډه کړه. تر تیږو پټ شول. د ماشینګڼو خولې یې پورته ونیولې. لوړ ولاړ ملګري یې یوې خواته ډزې کولې. وروسته یې چیغه کړه. کافر دی، ویې ولئ. ناره شوه. چیرته؟ لمر خاته ته، د هغې تیرې پرخې تر شا. د ماشینګڼو خولې د پرخې خواته تاوې شوې. په اوږده ولاړه تیږه 10 مرمۍ ولګېدې. یو دم چوپه چوپتیا شوه. پورته ولاړ سړي ناره کړه. تر اوسه لا هلته دی. لا لاندې یوه چیغه پورته شوه. نو څه ته ګورې؟ ویې وله، مردار یې کړه. سړي په لوړ غږ وویل. له دې ځایه نه ښکاري. 3 تنه له خاورو پورته شول. لمر خاته خواته یې منډه کړه. نورو په ولاړه پرېښې ډزې وکړې. مقابل لوري کوم غبرګون ونه ښود. یو ځل بیا چوپه چوپتیا شوه. یوه راکټ ته مرمۍ ور واچوله. بل پر اوږه لاس ور کېښود. ورو یې وویل. ملګري مه ژوبلوه. پرخې ته نږدې دي. دا وخت د ولاړې ډبرې له یوه کونجه 2 لاسونه راووتل. وروسته یوه اوسپنیزه خولۍ لمر ته وبرېښېده. بیا اوږې، ټټر او ځنګنونه ښکاره شول. د پرخې تر څنګ یو عسکر ودرېد. هغه په بیړه خپل لاسونه پورته ونیول. یو دم چیغه شوه. نږدې کسانو منډه کړه. یوه د کلاشینکوف پر کنداغ وار پرې وکړ. د عسکر له خولې وینو داره وکړه. پړ مخې ولوېد. بل یې پر ملا ګونډې کېښودې. لاسونه یې شاته ور واړول. دا وخت نورو کسانو هم منډه ور واخیسته. د یوه په لاس کې چاړه وه. نورو د ماشینګڼو پر ماشو ګوتې ایښې وې. کله چې ډله ور ورسېده، پر پراته عسکر ور پرېوتل. د سوکانو او لغتو وار نه کېده. یو دروند سوک د عسکر ژامې ته سیخ شو. خوله یې له سره ورغړېده او پر خړو خاورو تورې څڼې پرېوتې. یوه چیغه کړه. نجلۍ ده.
نجلۍ سترګې رڼې کړې. تته رڼا وه. لږ وخوځېده. په اوږه کې یې نری درد تېر شو. بیرته پرېوته. چت ته یې وکتل. تیرې ډبرې راوتلې وې. ورمېږ یې کوږ کړ. په یوه نمجنه سیمڅه کې پرته وه. د پښو دربه یې واورېد. باڼه یې سره وروستل. لنډه شیبه ووته. پر مخ یې سړې اوبه تویې شوې. سترګې رڼې کړې. دوه تنه یې سر ته ولاړ وو. یوه ماشینګڼه ورته نیولې وه. د بل په لاس کې یو پلاستیکي خیرن سطل ښکارېده. یوه چیغه کړه: پورته شه! نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ورته کتل. بل وویل: زموږ په ژبه نه پوهېږي. د ټوپکوال شونډې وخوځېدې. په زور یې ولاړه که. سطل په لاس سړي وویل: نشم کولی، نجلۍ ده. ټوپکوال د ټوپک په میل ووهله. نجلۍ کېناسته. سړي اشاره ورته وکړه چې له سیمڅې ووځي. نجلۍ ولاړه شوه. د املا درد ځای پر ځای کېنوله. بیا یې پر پښو زور راوست. دوه درې ګامه یې واخیستل. سر یې وګرځېد. په تیږه پورې یې لاس ونیو. سطل په لاس سړي وویل: نشي تلای. ټوپکوال په ملنډو ورغبرګه کړه: اوس به یې لارې ته راولم. یو دم یې د ماشینګڼې ګېټ کش کړ. چیغه یې کړه: ځې که دې غلبېل کړم. نجلۍ ولړزېده. په اړنګو ګامونو له سیمڅې ووته. سترګې یې د لمر رڼا ته وبرېښېدې. شاوخوا یې وکتل. سپېره غر و. پنځه شپږ وسلوال یو ځای پر یوه هواره تیږه ناست و. کله چې نجلۍ ته وکتل، سرونه یې وځړېدل. د نجلۍ ځان ته پام شو. د ګریوان پاسنۍ درې تڼۍ یې شلېدلې وې او تور لانده ویښته یې پر ټټر پراته وو. ورو یې د ګریوان دواړه خواوې سره وروستې. پر اوږه یې څه ولګېدل. یوه سپینه ټوټه یې پر سترګو پرېوته. اوږې ته یې لاس کړ. یو نری څادر و. شاته یې وکتل. تر څنګ یې یو په عمر پوخ سړی ولاړ و. له سپینې لونګۍ یې په نکریزو رنګ کړې سرې څڼې راوتلې وې. په کیڼ لاس کې یې ماشینګڼه ښکارېدله. نجلۍ په څادر کې ځان وپیچه. ولاړ سړي خپلو ملګرو ته اشاره وکړه. په ډډ نارینه غږ یې وویل: څه وایاست؟ د کوم وطن درته ښکاري؟ دوه تنه له تیږې راولاړ شول. ولاړ سړي ته نږدې ودرېدل. یوه یې وویل: ما ولیده، په مټ یې د امریکایانو ټاپه ده. بل په خبره کې ورولوېد: نه یې منم، امریکایان د بیزوګانو غوندې سره دي، خو دا له رنګه موږ والو ته ورته ده. د تیږې پر سر یو ناست ځوان ناره کړه: په کاپیرانو کې هر ذات پیدا کیږي، یوه ګولۍ وولئ او سپیو ته یې واچوئ. یوه بل وویل: رښتیا وایي، تر څو به یې راسره ګرځوو. د سرو څڼو لرونکي سړي وویل: موږ باید خپل مشران خبر کړو. پرېکړه د هغوی په لاس ده. که یې وژله، که یې له نورو بندیانو ورونو سره تبادله کوله. ما اورېدلي چې کوپارو ته خپل کسان ډېر ارزښت لري. د یوه شونډې وخوځېدې. هر رنګه چې وي، خو له دې ځایه یې ورکه کړئ. په مرکز کې د دې ښځې موجودیت ښه نه دی. دنګ سړی په خبره کې ورولوېد: آبادې ته یې نشو وروستی، خطر لري. یوه شیبه غلی شو. وروسته یې سر پورته کړ. ورو یې وویل: یوه چاره به وکم. سپي وغپل. یو ځوان بړستن له سره لرې کړه. غوږ یې ونیو. ورو یې وویل: چغه. بیرته یې سر پټ کړ. د سپي غپېدا ډېره شوه. ځوان کېناست. سپي غپل. یوې ښځې په خوبولي غږ وویل: څوک نارې وهي؟ ماشوم وژړل. ځوان سر ته ایښې شل ډزې ته لاس ور وغځاوه. ولاړ شو. له خیمې ووت. د باندې سوړ باد چلېده. شاوخوا یې وکتل. سپي مخامخ منډه واخیسته. ځوان د ټوپک ګېټ کش کړ. یوه چیغه کړه: خپل یو. ځوان ورمخته شو. د سپوږمۍ په رڼا کې درې تنه ولاړ وو.
سپي غپل. ځوان په لوړ غږ وویل څه غواړئ؟ ډډ نارینه غږ یې واورېد. یو امانت را سره دی. د چا؟ د پلار دی. ځوان ورو وویل راځئ. دریو تنو په ده پسې حرکت وکړ. سپی ترې راګرځېده. غپل یې. ځوان خیمې ته ننوت. ورو یې وویل څراغ بل کړئ. اورلګیت ولګېد. په کېږدۍ کې تته رڼا شوه. درې ورخطا ښځې په خپلو ځایو کې ناستې وې. دوه ځوانې وې، بله هم بوډۍ. ماشوم هماغسې ژړل. دا ځوان شونډې وخوځېدې. میلمانه لرو. ښځو په خپلو ببرو ویښتو ټکري ورکش کړل. ځوان په زوره وویل راځئ. کېږدۍ ته درې تنه ورننوتل. بوډۍ په ویره وویل عسکر. ځوان په بیړه میلمنو ته وکتل. دوی ټوپکونه تړلي وو. تر دریم یې یو سپین څادر تاوه. پښې یې په لویو غټو عسکري بوټونو کې پټې وې. لاسونه یې شاته تړلي ښکارېدل. یوه وسلوال وویل په جګړه کې مو ونیوله. په کېږدۍ کې ناستو ښځو په حیرانۍ ورته کتل. بوډۍ وویل ښځه ده؟ هو. دلته مو ولې راوسته؟ زوی دې راولېږله. ځوان میلمنو ته د کېناستو اشاره وکړه. یوه یې وویل نشو ماتل کېدای، امر دی، باید په شپه کې ځانونه مرکز ته ورسوو. ځوان له وسلوالو سره د باندې ووت. سپي غپل. ځوان وویل دا بلا به تر څه وخته دلته یي؟ د یوه شونډې وخوځېدې. نه پوهېږو، خو احتیاط کوئ، څوک باید کوم بوی یو نسي. سړو حرکت وکړ. سپي منډه پسې واخیسته. ځوان بیرته کېږدۍ ته ورننوت. ښځې تر نابللې میلمنې راګرځېدلې وې. هغې ته یې په حیرانۍ کتل. میلمنه وارخطا وه. د څراغ زیړې رڼا ته یې غټې سترګې ځلېدلې. پر لاندینۍ ډکه شونډه یې وچه وینه پرته وه. بوډۍ یو سوړ اسویلی ویست. ځوان ته یې وکتل. ویې ویل شیرګله دا خو خبرې نه کوي. ځوان موسک شو. شونډې یې وخوځېدې. زموږ په ژبه نه پوهېږي، پرنګۍ ده. ښځو په یوه خوله وویل څه؟ ځوان وخندل. ټوپک یې د کېږدۍ ټاټ ته ودراوه. د باندې ووت. لنډه شیبه وروسته بیرته راغی. یوې نجلۍ په حیرانۍ وویل لالا دا خرې پړی دې ولې راوړ؟ ځوان دا پړی یو سر د نابللې میلمنې تر تړلو لاسونو تاو کړ. کلکې غوټې ور واچولې. بل سر یې په کېږدۍ کې د ولاړ موټرسایکل په ټایر پورې وتاړه. ښځو په حیرانۍ ورته کتل. ځوان په خپله بستره کې ننوت. ټوپک یې له ځان سره پټ کړ. ورو یې وویل شپه پخه ده، سبا به سره غږیږو. ماشوم ژړل.